وال سټریټ ژورنال چین غواړي ژر د مسو عینک استخراج پیل کړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. چین له افغان لوري سره د مسو عینک کان پر استخراج خبرې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې چین غواړي د نړۍ د مسو ستر کان استخراج کړي، ځکه دغه هیواد د مګړۍ مسو ته اړتیا لري او په نړۍ کې هم د مسو بیې لوړې شوې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې چینایي لوري په دې تړاو له افغان حکومت سره خبرې پیل کړې دي او هڅه کوي ژر دغه چاره پیل کړي. سرچینه کاږي چې استخراج شوي توکي به د پاکستان له لارې چین ته لیږدول کیږي او دا چاره د ریل پټلۍ جوړولو ته اړتیا لري. راپور کې راځي چې چین همداراز د هیواد په شمال کې د ګازو او تیلو پر استخراج هم کارونه پیلوي او هڅه کوي دا دوه چارې ژر تر ژره پیل شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.